أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. دی آیت مبارکه کې د اسلامی تاریخ داغي تذکره کوي او د دې آیت مبارکه ما قبل سره ربط داده چې مخکې د روزي احکامات بیان شو او د انفاق تذکره هم وشوله. رسته د حج تذکره را روانه ده، حج احکامات بیانیږي. نو فرمایي چې د روزي او د حج او د زکات د دې لپاره میاشت چې ده نو هغه د قمري حساب د سپوږمۍ په حساب سره به دا کولی کېږي. الله رب العزت د حساب د پاره د زمانې د حساب د پاره دو ذریعې هغه پیدا کړي، یو نور دی او یو سپوږمۍ ده. نور او سپوږمۍ دا دواړه د پوره کال حساب په دې سره کولی کېږي، لیکن شریعت دین اسلام پای کې د سپوږمۍ نظام چې دی دا خوښ کړی دی او د دې د خوښولو وجه دا ده چې اسلام یو دینی فطرت دی. د دې دپاره څه د آلاتو هغه کېدل ضروري نه دي. یو سړی که په خاریه کې اوسیږي نو هم به په اسلام عمل کولی شي، او که یو سړی په بانډه کې او په ځنګل کې اوسیږي نو هغه ته به هم په دین اسلام باندې عمل کول اساني، ځکه چې که یو سړی په خاریه کې اوسیږي دته خو به د شمسي تاریخ پته لګي چې نن شمسي تاریخ څه دی. لیکن که دی په بانډه کې اوسیږي، ځنګل کې اوسیږي، د ده سره ګړی نشته دی، موبایل نشته دی او د رابطه د خاریې سره نشته دی، دی د تاریخ نه نشي خبرېدی، دی د نور نه نشي معلومولی چې پرون نور په دغه ځای راختلی او دغه پلانی تاریخ و نن په دې ټیم را وختو په دې ځای باندې دا پلانی تاریخ دی. اگر چې روزانه نور چې راخیږي دا په خپل خپل تاریخ باندې راخیږي، یعنی د روزانه د دې ځای بدلیږي، لیکن دغه پہچان دی او عام سړي کار نه دی چې هغه د دې نه تاریخ معلوم کی. او موږ ته چې عام طور شمسي تاریخ معلومي د هغې وجه ده چې په ګړو کې په موبایلو کې او زمونږه دفتري نظام ټول چې دی نو په هغې باندې چلیږي، دا یې د وجې نه هغه رایج دی، په معاشره کې رایج دی، نو ځکه خلکو ته د هغې باره کې معلومات او اسلامی تاریخ د سپوږمۍ نظام چې دی دا داسې یو نظام دی چې دا که یو عام سړی هم بره سپوږمۍ ته وګوري هلته پته لګي. لکه نن سبا سپوږمۍ چې دا تقریبا پوره کېدونکې ده، نو دا د 13 تاریخ سپوږمۍ ده، سبا له به د دې نه کاملې. د 14مې سپوږمۍ دا د ماښام د نور د پریوتو سره راخیږي او پوره یې کامله یي. او دا سپوږمۍ چې دا چې د ماښام نه پس راخیږي نو دا هغه د میاشتې اوله حصه یي، او کله چې د ماښام نه پس راخیږي نو دا بیا د میاشت آخرې
هغه نیمه میاشي نو په هغه حساب سره د هغې نه سړی اندازه لګولی شي چې نن څه تاریخ دی که دی بعینه هغه تاریخ نشي ویلی د کم سے کم خوا او شا به وله ویلی شي. دې د وجې نه دین اسلام چې دی دا دین فطرت دی، په دې کې هغه په هر ځای کې چې یو کس پاتې کېږي په دې عمل کولی شي. دې د وجې نه شریعت چې دی د سپوږمۍ نظام خوښ کړی او غوره کړی دی. بیا دا خو د یو قوم د قباحتونو نه یو قباحت دی چې الله رب العزت د سپوږمۍ نظام د دې دپاره رایج کړی دی چې په دې کې تاسو ته اساني د هغې نه مونږ یو لوی شاتار او غویمه جوړه کړې ده چې سیبا کله 2 اختره شي او کله 3 اختره شي، کله څوک وایي نن روژه ده او څوک وایي نه پرون روژه او څوک وایي نه سبا له به روژه یو لوی شاتار. دا زمونږ خپل قباحتونه دي، حالانکه د سپوږمۍ نظام ډیر آسان دی. دا طریقې کار د سپوږمۍ دا دی چې دا سپوږمۍ راخیږي او پریوزي او د دې عام طور خلک حساب لګي. نو د 29 سپوږمۍ چې دا 29 تاریخ خلکو ته معلومي نن 29 تاریخ دی او 29 تاریخ عام طور دا خلکو ته معلومي. په 29 تاریخ په سبا له به خلک سپوږمۍ وګوري چې راختلې ده که نه ده. نو که 29 تاریخ دی او ماښام خلکو سپوږمۍ وکتله سپوږمۍ نشته، بس سبا له 30 تاریخ دی او دا میاشت د 30 ده. سپوږمۍ شته دا میاشت د 29 وه او سبا له 1 تاریخ دی، بس دومره خبره ده. د هغې نه مونږ دومره شاتار جوړ کو چې د هغې د وجې نه کم وخت کې چې رویت هلال کمیټي نه وه نو فرمایي چې پنجاب والا ته به اکثر پته هم ونه لګېدله چې روژه راغله او که لاړه. او زمونږ په KPK کې به داسې وه په دې کلي کې اختر دی او په دې بل کلي کې روژه ده، ورپسې بیا اختر دی ورپسې بیا روژه ده. یو انتشارو دغه انتشار او دغه غوبل دا علماو چې محسوس کړلو نو هغوی مطالبه وکړه د حکومت نه چې تاسو یو په دې باندې کمیټي چې دی نو هغه جوړه کوي سرکاري سطح باندې چې هغوی د دې میاشت اعلان کوي او د خلکو نه ګواهۍ قبلوي. بعض خلک وایي ما سپوږمۍ ولیدله. تا که سپوږمۍ ولیدله نو ستا د لیدلو اعتبار نشته دی. که تا ولیدل دا څه خبره نه ده که تا سپوږمۍ ولیده، بل ولیده بهایي پلاني ولیده پښتنو ولیده. دا د پښتنو د پنجابیانو خبره نه ده، دا د قاضي خبره ده. په دې ملک کې هر کار قاضي کوي، هر کار د قانون مطابق دی. خو چې کله د سپوږمۍ خبر راشي نو بیا هر سړی قاضي دی او هر سړی بیا هغه حکمران دی. بیا قانون ته څوک نه ګوري، بیا دې ته نه ګوري چې بای حکومت اعلان وکړو که نه ونه کړو، بای چا لیدل که نه ده. نو دغه علماو په محنت باندې دا رویت هلال کمیټي حکومت قایم کړله. اوس هغه کمیټي هغوی اعلان هم کوي، لیکن دا چې دا د حکومت خامخا یو حرامي توب دی چې بایی په یو پیښور کې پرایویټ کمیټي کینی. قاسم علي خان والا پرایویټ ناستی بایی پرایویټ کمیټي ده. په پوره ملک کې چرته پرایویټ قاضي نشته دی،
پرایویټ عدالت نشته دی، یو پرایویټ تاڼه نشته دی چې یو کس وایي چې راشه به عزت ستا فیصله کومه تا دا قتل کړی دی که نه دی کړی. په یو ځای کې پرایویټ فیصلې نه کېږي. په قاسم علي خان کې پرایویټ کمیټې قایم ده، هغه فیصله کوي چې میاشت ولیده شوه او که ونه لیدی شو. دا بیا د حکومت دویمه نه اهلي ده او هغه زمونږ د دې خلکو بیوقوفي پوره دنیا ته ښیي. خامخا زمونږ حکومت په دې باندې پته نه لګي چې څه هغه د بهر ملکونو نه خوري چې د دې خلکو بېعزتي دا حکومت په خپله کوي، پوره دنیا ته شرمۍ ښیي چې بای دا په یو خبره نه ودرېږي، دا داسې خلک نه دی. نو دا د شریعت طریقې کار دی. د سپوږمۍ په نظام باندې هغه عبادتونه متعین شوي دي او پوره نظام هغه په سپوږمۍ دی، لیکن زموږ خلکو هغه دومره زیات متاثره کړلو چې د هغې د وجې نه خلک محسوس کوي چې دا ناکام نظام دی. بھائی دا خواړو په دې باندې خو د خلکو اتفاق راتلی نشي، یعنی کومه ذریعه چې د خلکو د اتفاق دپاره زیات مؤثر وه هغه مونږ دونه زیات ناکامه وګرځوله. نو فرمای یسألونک عن الاهله، تپوس کوي ستانه په باره د سپوږمۍ کې. فرمای چې دا تپوس چې دی دا یا صحابه کرامو کړو یا یهودیانو کړو، او دا د یهودیانو عام طور باندې هغه به د نبی علیه السلام د تنګولو دپاره داسې فضول تپوسونه کول، یا یهودیانو د صحابو نه تپوس کړو، صحابو بیا د نبی علیه السلام نه تپوس وکړلو چې دا سپوږمۍ چې کمیږي او دا کله نری کیږي او کله غټیږي او چې غټه شي بیا دوباره نری کیږي، دا ولې؟ دا تپوس چې دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وکړلی شو. نو دا یا صحابه وکړو یا یهودو وکړو، یا صحابه د یهودو په لمسه باندې وکړلو. نو د هغې جواب ذکر کوي یسألونک تپوس کوي ستانه عن الاهله په باره د سپوږمۍ کې. هلال دا چې سپوږمۍ راوخیږي د 3 ورځو پورې دې ته هلال وایي، او هلال معنی ده आवाज اوچتول. 3 ورځو پورې چې د سپوږمۍ کلم څوکي نه وایي هغه د سپوږمۍ د ګوتې ورته نیسي چغې وباسي، نو د دې هلال معنی ده आवाज اوچتول. بیا چې کله پوره شي نو هغې ته بدر ویلی کېږي. نو فرمایي چې ستانه د سپوږمۍ په باره کې تپوس کوي چې دا څنګه غټیږي او نری کېږي. نو فرمایي قل ته ورته ووایه، الله تعالی فرمایي چې ته دوی ته ووایه هي مواقیت للناس، دا د خلکو د وختونو دپاره داسې کېږي چې خلک په دې باندې تاریخ معلوم کی، په دې باندې هغه میاشتې معلومې شي، په دې باندې خلکو اجارې چا کړي دي، چا هغه قرض په نیټه باندې ورکړی دی، او دغه ټول حسابونه په دې باندې وکړلی شي. دا د خلکو د حساب دپاره یو ذریعه ده. دلته کې د دې جواب خو داسې په کار و چې یاره دا نری کېږي او غټېږي څنګه، ځکه اعتراض داسې و. د دې باره کې مفسرین وایي چې نه، یو جواب دا دی چې د اعتراض هم دغه شانتي دا تپوس هم داسې و چې د دې سپوږمۍ دا وړه کېدل او غټېدل چې دي دا دې حکمت څه دی؟ نو دې حکمت بیانوي چې دې حکمت دا دی چې په دې کې د خلکو دپاره د تاریخ د کال حساب او د روژې او د حج حساب پروت دی. او کچری دا تپوس د دې د سبب کړلی شی چې دا ولې نری کېږي او ولې غټېږي،
نو مفسرین فرمای چې وحی قرآن پاک چې دا وحی ده او د وحی ابتدا د هغه ځای نه کیږي په کم ځای کې چې د عقل انتها وشي. کم ځای پورې چې عقل کار کوي د هغه ځای پورې وحی نه راځي، هغه ځای پورې به د انسان خپل عقل چلی. چې کم ځای کې بیا عقل کار مزید نه کوي، نور مزید عقل رسایی کم ځای کې نه کیږي، د هغه ځای نه بیا د وحی ابتدا شروع شي، هلته کې بیا وحی رهنمایي کوي. نو دا سپومۍ څنګه غټیږي او څنګه نری کیږي، دا یو تپوس دی. نو یو د دې سبب دی چې دا ولې نری کیږي او غټیږي، یو د دې حکمت دی. نو حکمت دلته کې قرآن پاک ذکر کو او د دې سبب چې دی هغه چون کې په عقل باندې معلومېدلی شو، په عقل باندې هغه معلومېدل ممکنو. نو کم شی چې په عقل معلومیږي نو وحی په هغې کې بیا نه راځي، بلکې چې د کم ځای کې د عقل رسایی نه وي هلته کې وحی راځي، رهنمایي هلته کې کولی کېږي. بل دا دی چې په هغه وخت کې یهود او مشرکین هغو به عام فهم خبرې نه ډېر لوی مذاق او گپ شپ جوړ کړو، بهی راشه ناشنا خبره ده. نو چې هغوی یو عام فهم خبرې نه مذاق جوړولو، نو که هغوی ته داسې ویلی شوی چې یار دا د نور رڼا ده او د سپومۍ په څومره حصه چې لګي چې دومره حصه ښکاري او چې په کم نه لګي هغه حصه نه ښکاري، که دا خبره دوی ته کړلی شوی نو د دې نه به یو لوی مذاق او لوی د مسخرې ذریعه هغوی له په لاس ورغلی چې راشه به دی لا بل څه ووي. نو فرمایي چې د کم ځای وحی چې ده د دې ابتدا په هغه وخت کې کېږي کم ځای کې چې د عقل انتها وشي، کم ځای کې چې مزید عقل کار نه کوي نو هلته کې الله تعالی انسان ته رهنمایي وکړي. او د کم ځای پورې چې عقل چلیږي، عقل یو شی معلومولی شي، نو هلته کې بیا وحی رهنمایي نه کوي. نو فرمایي چې ته ورته ووایې دا وختونه دي د خلکو دپاره، والحج او د حج دپاره. یسألونک تپوس کوي ستانه عن الاهله په باره د میاشت کې، قل ته ورته ووایه هیا دا میاشت چې ده مواقیتو دا وختونه دي، ذریعه د وختونو بیانولو ده للناس د خلکو دپاره، والحج او د حج دپاره. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.